چې خوار نشي اولسا چې خوار نشي اولسا گاو درتا خدمت در الله تعالی تر خپل وسا چې خوار نشي اولسا. کندهار ښاروالي د ښار په دوهمه ناحیه کې د غازي پارک او سټیډیم ترمنځ پټرول پمپ جوړ کړي. یاد پمپ یې څه موده مخکې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. په نوموړې داوطلبۍ کې حاجي محمد عثمان صاحب د 71 کسانو له جملې څخه وتوانېدی چې یاد پمپ د 3 کلونو لپاره په قرارداد واخلي. دا چې د پمپ ټول تخنیکي کارونه بشپړ شول، اوس فعلاً یې د درنو هیوادوالو لپاره رسماً په فعالیت پیل وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ښاروالي د دې ځای کې د پمپ د جوړېدلو هغه فیصله ځکه وکړله چې خو د ښاروالي په اصولو کې دا ستا چې ښاروالي د خپلو عوایدو دپاره منابع باید زیات کړي. نو دا د ښاروالي د عوایدو د منابعو څخه د یو منبع په توګه باندې د دې پمپ آغاز یا د دې پمپ د پرېکړې جوړېدو فیصله وکړل. دومه خبره دا ده چې ښار یا ښاروالي دا یو مکلفیت او مسؤلیت لري چې پاک شي، ښه شي، با کیفیته شي هغه ښاریانو ته پیش کړي او د خپل واسه پورې کوشش وکړي چې مې کنټرول برابر وي، نرخ کنټرول شي او مې کیفیت کنټرول شي. نو ضمناً د عوایدو ترڅنګ به په دې کې د نرخ او د کیفیت د کنټرول کار هم وشي. په دغه رقم شکل باندې په داسې کیفیت به دلته تیل خرڅېږي چې هغه خلکو ته ګټه ورسېږي، د چا د ماشینانو د چا د موټرانو د خرابۍ سبب نشي جوړ او هم به نرخ کنټرول یو پاکه مناسبه اندازه باندې به خود د نفع او ګټه باندې اچي، لیکن په عموم کې به نرخ کنټرول، پاک نرخ وي، سم نرخ وي او هم به کیفیت په اعلی درجه باندې په ښه پیمانه باندې بدلته په ښه کیفیت به تیل ورکوي. فلحال پټرول هم دلته ستا، ډیزل هم دلته ستا او موټر شویانې دي او په هغه کې لږ تجارتي ساحه ده. د اودسو ځایونه منظم دلې موجود دي، د اوبو سیستم دلې منظم موجود دی، د لمانځه دپاره هم ځای په نظر کې دی، هغه بندوبست هم انشاءالله ژر وسي او د ګیس لپاره به هم چې څه رقم زمینه برابره شوله هغه به هم په کار ولویږي. او د پمپ د جوړېدلو پلانونه مو سته، نور دغه رقم تجارتي یا دغسې کارونه په پلان کې لرو چې موږ کومې سپینې ساحې دي په ښار کې په مختلفو ناحیو کې هغه په کار ولویږي چې هم د خلکو سرمایه پکې استعمال شي، خصوصي سکتور په کار ولویږي او هم د ښاروالۍ دپاره عواید لاسته راسي تر څو د ښار دپاره ښه خدمات په ښه کیفیت باندې هغه عرضه کې پیښ کړي. موږ پلانونه د ښاریانو دپاره دا دي چې معنا خلکو ته خدمت وکړو او خپل د بچیانو دپاره یو ګوله ډوډۍ پکې پیدا کړو. کیفیت چې وس مو ورسېږي هم به کیفیت تر ټوله ښار سم وي، هم به قیامت تر ټوله تر ښار کښته چې بربادۍ دښمن یې چې بربادۍ په دې باندې ډېر ښه دی، اولس یې چې آبادۍ دښمن یې چې بربادۍ دښمن یې چې بربادۍ مخبت درته لیکلي ترانې دي له هوسه چې خوار نشي اولسه.